سلامونه د پښتو نیوز خبر ته په خیر راغلاست. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې. په دغو پایلو کې ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي په 9,5392 رایو په ترلاسه کولو سره یو ځل بیا د پاتې 5 کلونو لپاره د افغانستان منتخب ولسمشر اعلان شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر حوالم نورستاني د پایلو د اعلان پر مهال ویل چې کمیسیون د افغانانو رای ته په احترام دغه پریکړه کړې ده. ښاغلي نورستاني ویل چې دوی د ټولو اړخونو په مشوره او نظارت خپلې چارې په فرش شفافیت او عادلانه توګه ترسره کړي دي. کمیسیون همداراز وایي چې محمد اشرف غني په لومړي مقام، ډاکټر عبدالله په دویم او ګلبدین حکمتیار په درېیم مقام کې راغلي دي. دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې له وروستیو پایلو څخه هرکلی کړی او د افغانستان د ثبات لپاره اړینې وبللې. خو د ثبات او همکارۍ ټاکنیزې ډلې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې نه د ټاکنو کمیسیون او نه هم تازه اعلان شوې پایلې دوی ته مشروعیت لري، ځکه چې اعلان شوې پایلې له درغلیو ډکې دي او دوی به یې هېڅکله ونه مني. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي په یو ټویټ کې ویلي چې د ثبات او همکارۍ ټاکنیزې ډلې دریځ د دې پایلو پر وړاندې جدي دی او دغه ډله به د خپلو مشروع رایې څخه دفاع وکړي، ځکه افغانانو په سختو شرایطو کې د رایې اچونې په مرکزونو کې خپلې رایې وکارولې. له دې سره ګڼو افغانانو خوښي ښودلې او له منتخب ولسمشر څخه یې د خپلو شوو ژمنو پر عملي کولو ټینګار کړی دی.